د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو شپاړسمه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو بیان مو را روان کړی و، څو تر دې ځایه پورې را رسېدلي ول چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د خوشبویي ښکلا او د بدن د ښکلي طیب په اړه باندې معلومات درته وړاندې کړو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تر هر قسم اصلي مشکو او تر عنبرو او تر هر قسم ښه خوشبویي ډېر ښه بوی تللی، یعنی په خپله د ذات مبارک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدن مبارک داسې ښایسته خوشبویي تلله چې تر هر قسم اصلي مشکو او عنبرو او تر هر قسم ښې خوشبویي ښه خوشبویه تلله، تر داسې اندازې چې د چا سره به یې روغبړ وکړي هغه به هم ټوله ورځ لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوندې خوشبویه شانته بوی به یې تلی. او چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د یو کشني پر سر باندې لاس ورتیر کړی، هغه کشنی به په ښه خوشبویي سره په ټولو کشنیانو کې معلوم و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدن د خوشبویي کم احادیث چې په دې اړه راغلي، د دې عنوان سره مناسب حدیثونه د لاسو مبارکانو د ښکلا تر عنوان لاندې تیرو برخو کې تیر سوي دي، او د خولو مبارکو تر عنوان لاندې په تیرو برخو کې تیر سوي دي، چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د لاس ښکلا موږ بیانوله او یا مو د خولو مبارکو. او بل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پاک او سپېڅلی جوړښت او بدني ښکلا داسې وه چې پر ټول بدن او جامو مبارکو باندې مچ نه کښېنستی، ځکه مچ یا پر داسې چا باندې کښېني چې هغه ظاهرا خیرنوالی لري یا باطنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوی خدای پاک جل جلاله د دواړو خیرو څخه پاک کړی او هیڅکله مچ نه ورباندې کښېنستی. او پیغمبر علیه السلام د شپږو د تکلیف څخه هم خدای پاک کړی و، یعنی شپږ هم بدن ته نه سوی راکللی او نه بدن شپږې کولی. مقصد دا چې بدن د پیغمبر علیه السلام او جامې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپږو او د داسې مچانو او خزندو پرندو څخه پاکې خدای ساتلی وې، شی نه سوی ورته رانږدې کېدی او نه نږدې کېدی. علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله او علامه نبهاني رحمه الله او قاضي عیاض رحمه الله دوی ټول فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله داسې ستره او صفا پیدا کړی و چې نه ورباندې مچ کښېنستی او نه ورته د شپږو تکلیف رسېدی. دا روایت جامع معجزات کې علامه نبهاني رحمه الله راوړي او خصائص کبرا کې سیوطي رحمه الله او شفا کې قاضي عیاض رحمه الله او داسې نور علما. لکه شاعر هم په خپله شعري ژبه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستاینه کوي او فرمایي: ستا له نومه مې تازه د زړګي ګل دی، ژوند مې هم ستا په یادونو مکمل دی، چې یثرب د مدینه سوه په راتللو نور به څو برکت ستا دا ستا د پل دی، دا چې دومره بې صبري راځینې کېږي، نیول سوی مې روح غېږ کې د اجل دی، حسن څه دی حسن ستا د در غلام دی، سر خم دی ګرځولی کاکل دی، چې په لپو د دعاو لا سر نسو، خدای زده پاته ملا څومره نور مزل دی، دا د رب العالمین د پیرزوینه امتی چې د حبیب خوار درمل دی، دا د رب العالمین د پیرزوینه امتی چې د حبیب خوار حسن دی. اوس تاسې پام راړو د یو مهم سوال و جواب ته. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې په حدیث شریف کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج واقعه داسې بیانوله چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل: ما حضرت یوسف علیه السلام ولیدی او هغه ته د ښکلا او د ښایست نیمه برخه ورکړل سوې وه.
نو د دې حدیث شریف په تشریح کې علامه ابن منیر رحمه الله په فتح الباری کې لیکلی دي، یعنی ظاهر خو د دې حدیث څخه سوال کیږي چې علما خدا وینا کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښکلا تر هر چا ډیره وه او پوره او بشپړه وه، خو مګر هلته د معراج د واقعې څخه بیا نبي علیه السلام فرمایي چې یوسف علیه الصلاة والسلام ته د ښکلا نیمه برخه ورکړل سوې وه. نو د دې حدیث شریف په تشریح کې علامه ابن منیر رحمه الله په فتح الباری کې لیکلی دي چې د پیغمبر علیه السلام مراد دا دی چې حضرت یوسف علیه السلام ته د هغه ښکلا او حسن نیمه برخه ورکړل سوې وه کوم چې الله جل جلاله ما ته راکړې ده، یعنی زما د ښایست نیمه حصه د یوسف علیه السلام سره. پر دې تشریح باندې هغه حدیث شریف دلیل دی چې حضرت انس رضی الله عنه نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل الله جل جلاله چې هر نبی را لېږلی دی و هغه ته یې ښکلي مخ او ښکلی آواز ورکړی دی، او ستاسې نبي تر هغوی د ښکلي چهرې او د ښکلي آواز خاوند دی، یعنی تر ټولو انبیاو ستاسې نبي چې پیغمبر علیه السلام خپل ځان ښیي هغه هم د ښکلي چهرې خاوند دی او هم د ښکلي آواز خاوند. خو الله جل جلاله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حسن او ښکلا په هیبت او په سام او په دبدبه ورپټه کړې وه، لکه حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې فرمایي ما ته تر هر چا پیغمبر علیه السلام ډیر محبوب او قدرمن و. د پیغمبر علیه السلام د ډیر درنښت او قدر په خاطر مې هیڅ په وسه نه وه چې د ده صلی الله علیه وسلم مبارک په ښکلا باندې سترګې ډکې کړم. که اوس راڅخه څوک د نبوي حسن پوښتنه وکړي زه به یې د بیان څخه عاجزه سم، ځکه چې ما یې په حسن سترګې نه دي ډکې کړي. او دا راز د عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله عنه وینا ده چې دی د صلح د حدیبیې په دوران کې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په صفت کې فرمایي چې دوی مبارکانو و پیغمبر اسلام ته د ډیر عزت په خاطر په شخو سترګو نه کتل. نو دا د پیغمبر علیه السلام د سام دوام په خاطر باندې چا داسې حرکت نسوی کولی چې د عادت څخه خلاف حرکت وکړي او نه چا و نبوي حسن ته په شخو سترګو سره کتلی سوای. کنې حسن د پیغمبر علیه السلام هغه د یوسف علیه السلام تر حسن هم زیات. د دې بیان او د دې لړۍ او د دې باب په آخر کې ستاسې پام و یو مهم خبرې ته رااړوم، هغه دا چې پیغمبر علیه السلام په حدیث شریف کې فرمایي چې حضرت یوسف علیه السلام ته د ښکلا او ښایست نیمه برخه ورکړل سوې وه، یعنی ټوله ښکلا او ښایست چې کله الله جل جلاله پیدا کړ د هغه نیمه حصه یې حضرت یوسف علیه السلام ته ورکړه او هغه بله پاته برخه یې په نورو انسانانو کې تقسیم کړه. او بل طرف ته هغه علما چې د پیغمبر علیه السلام د ښکلا او ښایست په اړه څېړنې او لیکنې کړي دي هغه په یوه خوله دا وینا کوي چې پیغمبر علیه السلام ته تر ټول بشریت او انسانیت بلکې تر ټولو مخلوقاتو زیات حسن او ښایست ورکول سوی. نو اوس که یو څوک دغه سوال وکړي چې حضرت یوسف علیه السلام ته چې الله نیمه ښکلا او حسن ورکړی نو د ښایست دریاب یې په داسې څپو چې د مصر د ښځو څخه یې عقلونه یوړل او د یوسفي حسن و اسمان ته یې سترګې شخې پاتې سوې او د یوسفي ښکلاو باغو یې پوهې داسې ځینې یوړې چې د میوو د پرې کولو پر ځای د خپلو لاسو غوښې پرې کولې او د عشق په دریابي څپو کې داسې دوی ورډوب شول چې هیڅ په درد نه پوهېدې. نو پیغمبر علیه السلام ته چې د ښکلا او ښایست پوره برخه ورکړل سوې ده نو تاریخ یې د عاشقانو شانداره پیښې ولې نه دي ثبت کړي؟ یعنی خلک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حضور کې یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم د نبي علیه السلام په حضور کې ولې داسې عاشقانه او داسې بې اختیار حرکات نه دي صادر کړي؟ نو د دې مهم سوال په جواب کې علما کرامو مختلفې لیکنې کړي. علامه نبهاني رحمه الله په خپل کتاب جامع معجزات کې او په نورو تصانیفو کې دا روایت راوړي چې حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایي یو ورځ مې پیغمبر اسلام په حقیقي حسن او ښایست کې ولیدی، سمدستي مې پر سترګو لاس ونیوی او وبېرېدم چې سترګې مې نابینا او بېدیده نیسي. او حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې یو ورځ په خپله خونه کې په داسې حال کې وم چې شپې په خپلو وزرو هر څه پټ کړي ول او زما څخه د کار کولو ستنه ورکه شوه. د هغې په لټولو بوخته وم چې پیغمبر علیه السلام رالی او د ده صلی الله علیه وسلم په رڼا او نور کې مې هغه خپله ستنه پیدا کړه.
او صدیق اکبر رضی الله عنه په تاکید سره فرمایي چې هیڅ چا پیغمبر اسلام په خپل حقیقي شکل او ښکلا کې نه دی لیدلی. نو علما کرام فرمایي چې د پیغمبر اسلام ښکلا په داسې انداز کې وه چې هیڅ چا یې د لیدلو طاقت نه درلودی. نو الله جل جلاله دا دریابي حسن په دبدبه او هیبت باندې ورپټ کړی تر داسې اندازې چې د ډیرو مخورو صحابه کرامو څخه به د پیغمبر اسلام د ښکلا په اړه پوښتنه وسوه، دوی به په جواب کې وویل چې قسم په الله چې موږ په ټول ژوند کې و پیغمبري چهرې ته په لوړو سترګو نه دي کتلي. دا ځکه چې پیغمبر اسلام داسې هیبت او سام درلودی چې هیڅ چا په شخو سترګو نه سوی ورته کتلی، او تر نبوي فراق او بیلتون پورې زموږ د عشق تنده نه ده اوبه سوې. دا هم د الله جل جلاله لوی رحمت او احسان دی پر محمدي امت باندې صلی الله علیه وسلم چې دا د کان او د ښایست لمر یې داسې پټ کړ چې هر عاشق ترې پوره برخمن او ډېرې تږي سینې یې په الهي ځلاندو اوبو اوبه کړې او د ډېرو دماغو تور تمونه یې په اسلامي پلوشو ونازول. یعنی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه ښایست ښکاره سي خو بیا هېڅوک نه علم ځین زده کولی سي، نه هدایت ځین رانقل کولی سي، نه احادیث ځین رانقل کولی سي، نه د قرآن عظیم شان پاک مبارک صورتونه رانقل کولی سي. هر څوک چې ورته وګوري هغه به په نشه کې لاړ سي، هغه به په عشق او په لیونتوب کې لاړ سي، هغه به په داسې حالت کې روان سي چې هغه به خپل دماغ او عقل به د لاسه دوی ورکړی وي او بیا به د دوی په وجود کې کومه پوهه پاته نه وي چې د یو حدیث ضبط او کنټرول او یاد راولي یا د آیات یادول وکوي یا د دیني لارې او یا د قوانینو یا د نبی اسلام اخلاق موږ ته رانقل کړي یا ژوند یا شکل یا روزمره کړه وړه. مګر دا چې لوی خدای پاک جل جلاله پر امت باندې احسان وکړي د نبی اسلام هغه زیات بې پایان حسن او د ښایست لمر یې په دبدبه باندې ورپټ کړي او چا په شخو سترګو په رډو سترګو نه سوی ورته کتلی. نو اوس هغه دی چې صحابه کرامو خپلې سینې د دریابي علمو څخه ډکې کړلې او قرآن مجنونو نه ځین رانقل سول، د قرآن پاک علمونه او آیاتونه رانقل سول، د احادیثو مبارکه او نصیحتونه او احکام رانقل سول، او د دین په مختلفو لارو کې په نظامی کارو او بهرني کارو، سیاسی کارو، داخلي کارو، ټولنیز ژوندو، فردي ژوندو، کلیوالي ژوندو، په ټولو حالاتو کې چې کوم لارښوونې وي د پیغمبر علیه السلام، قوانین ول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او پرمختللې لاره و د پیغمبر علیه السلام، هغه ټوله صحابه کرامو په خپلو سینو کې محفوظه او په دماغو کې وساتله او تر موږ په تاسې پرې راورسوله څو تر ورځې د قیامته پورې عاشقان او د نبي علیه السلام خوښ امتیان پر هغه لاره باندې قدم په قدم روان وي او په د مبارک پسې هغه لوړ مقاماتو ته ځان ورنږدې کوي او د الله ورضا ته او د الله و قرب ته وصل کیږي. نو که چیرې دغه حسن لوی خدای پاک جل جلاله نه وای پټ کړی نو خو بیا دغه کمالات او دغه علوم او دغه ښایسته دیني لار او دغه د عشق او د محبت او د کامیابۍ څخه ډکه لار بیا موږ ته چیرې را رسېدل. خو دا هم د لوی خدای یو احسان دی چې د نبي اسلام هغه بې پایان حسن په یو ښایسته حکمتي شکل باندې ورپټ کړي. دا خو د نبهاني رحمه الله وینا او بعض علماو بیا د مخکې سوال په جواب کې داسې فرمایلی دي چې د پیغمبر اسلام په مبارکو سترګو کې الله داسې اثر ایښی و چې و کوم کس ته به یې وکتل د هغه په زړه کې چې به هر څونه شیطاني او نفساني شؤم او بد فکرونه ول هغه به ختم شول او په کومو جګرو کې به چې شیطان د خپل شر ځالګۍ ودانه کړې وه او یا به یې د فتنې او فساد اور پکښې بل او تازه کړی، د پیغمبر اسلام په دریابي نظر به د شیطان شؤم او بد اهداف شنډ او د دوی د جګر خونې به په ایمان صفا او په صداقت باندې به روښانه شوې. نو دا چې اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حضور کې داسې بې اختیاره او ناوړه حرکات نه دي سوي او عشقي حرکات نه دي سوي، نو هغه هم دغه وجه ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارکو سترګو اثرات دي چې چاته به یې خپله توجه وکړه او چاته به یې وکتل نو پر هغه باندې بیا د شیطان د طرفه څه تسلط مسلط نه راکړي چې بیا غلط عقل د لاسه ورکړي او غلط حرکات وکړي.
او که مخکې یو شاعر یو شعري ستاینه کړې وه، که د هغه شعر تاسې په یاد وي او جواب مو اخیستی وي، ما هلته اشاره ورته کړې وه. نو هغه شاعر هم داسې وویل چې نبوي حسن تر داسې اندازې پورې رسېدلی دی چې زړونه بند په بند ورته پرې کېږي. د یوسف علیه صلات وسلام او ښکلا او ښایسته خو ښځو خپل لاسونه بند پر بند پرې کول، مګر نبوي حسن ته زړونه د عاشقانو بند په بند باندې پرې سوي دي چې څوک کمې قربانۍ ورکوي یا صحابو قربانۍ ورکوي یا وروسته تاریخ د کومو عاشقانو د کومو مجاهدینو قربانۍ ثبت کړي دي او لا پسې روانې دي او بیا به هم وي تر قیامته پورې. دا خو ټول د نبي علیه صلات وسلام عشق دی او د نبي علیه السلام مبارک پر تکلار او پر مینه او د ده پر ښکلي دین او اسلام او طریقت باندې قرباني ده. نو نبی علیه صلات وسلام ته که لاسونه نه دي ټوک ټوک سوي، خو زړونه ورته ټوک ټوک سوي دي. ډېرو قدرمنو اورېدونکو علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام په اړه چې مو څه ذکر کړل، نو په هغه کې د یو څو فایدو وجود ته ستاسې پام رااړوم. اول، په نن زمانه کې د خلکو دپاره خاص کر بیا د ځوانانو دپاره مقتدایان او پیشوایان نه معلومېدل. نو خلکو په خپلو کارو او حالاتو او جامو او داسې نور د ژوندانه په روانو حالاتو کې په داسې خلکو پسې اقتدا کوله چې هغه بالکل د نظره غورځېدلي خلک ول. نو ما دا قصد وکوئ چې پیغمبري صفات صلی الله علیه وسلم او حالات او ښکلاوې تاسې ته وړاندې کړم، تر څو خلک د خپل ژوندانه چارې د پیغمبر علیه السلام د مبارکو ښکلاو او د ښایسته طریقو سره ورته او برابرې کړي. خو دا یوه یادونه کوم چې په دې لړۍ او په دې کتاب کې چې د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د ښکلاو د بدني ښکلاو بیان دی، او زموږ یو بل کتاب دی انشاء الله تعالی ستاسې د دعا غوښتنه کوو چې دعا کوئ راته چې الله عز وجل هغه هم تکمیل کړي او پوره یې کړي او بشپړه سي، چاپ ته تیار سي، چې هغه د احسن السنن په نامه دی. په هغه کې به انشاءالله د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه سنتیات او تګلارې او روزمره ژوند چې نبي علیه السلام په ژوندانه کې کم کړه وړه کول، کم عمل و کردار یې ادا کوئ، کم اخلاق کم ترتیبات یې ول، هغه به هلته بیان سي. نو په دا کې به زموږ ستاسې دپاره دا فایده وي چې خپل ژوند او خپل روزمره حالات به په نبي علیه صلات وسلام پسې برابر کړو. انسان داسې پیدا سوی دی چې د بل چا و حالاتو ته وګوري نو په هغه پسې اقتدا کوي. نو اوس زمانې ځوانان وي، ډېر خلک وي په کفارو، په بېدینو، په پالتو پالتو خلکو پسې روان وي او یو د ځان یو داسې شکل او یو داسې صورت او داسې اعمال یې جوړ کړي وي چې هغه د دین د نظره څخه بیخي بې فایدې او بې خونده او بلکې بعضې اعمال یې که څه د ګناه وړ او لایق وي. نو که موږ تاسې د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه ښکلاوې که بدني ښکلاوې دي یا اخلاقي او د روزمره ژوند اخلاق او کړه وړه دي هغه واورو او په خپل ژوند کې عملي کړو، دا به زموږ ستاسې دپاره کامیابي هم په دنیا کې وي هم په آخرت کې. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم کس چې د یو قوم سره ځان مشابه کړي هغه په هغوی کې حساب دی. لکه دا روایت اوس پر نبي صلی الله علیه وسلم کې علامه ابو عبدالرحمن او داسې نور کتابونه نقل کړی دی. نو موږ تاسې ګورو چې ډېر ځوانان داسې وي چې هغو په پالتو او خرابو بلکې کفري ډلو پسې ځان مشابه کړي او د هغو پر لار باندې روان. نو دا خو د نبي اسلام خبره سوه چې کم څوک د چا سره ځان مشابه کړي او د هغه چا چمونه کوي نو هغه په هغوی کې حساب دی. الله دې مو وساتي چې داسې نه په ورځ د قیامت موږ تاسې په غلطو ډلو کې راپورته شو. د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه خپل شاګرد قدادة ابن دعامه الدوسي رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه، ول ای استاد محترم، ما ته د پیغمبر اسلام د بیشتانو مبارکو بیان وکړه چې څنګه بیشتان یې ول. حضرت انس رضی الله عنه خپل شاګرد ته وویل چې د پیغمبر اسلام بیشتان داسې ول لکه د قداده ده، یعنی لکه ستا بیشتان داسې ول. دا خپل شاګرد ته وویل. حضرت قداده رضی الله عنه چې دا واورېدل د ډېرې خوشحالۍ سره یې وژړل او د ژړا لامل یې هم دا و چې د ده یو بدني جز د پیغمبر اسلام و ښکلاو ته ورته دی
نو په دې ډېر خوشحاله سو چې زما خالي ویښتان او د بدن یو جز یو حصه مې د پیغمبر اسلام ښکلاو ته سوې ده، نو په دا باندې ډېر خوشحاله سو. نو موږ تاسې چې د پیغمبر اسلام ښکلاوې واورو او بیا په خپل ځان کې فکر وو چې زموږ د بدن کم حصه او کم جز او کم اندام او پیغمبر علیه صلات وسلام ته په ښکلا کې ورته دی، څو په هغه باندې موږ خوښ او خوشحاله سو او د نورو کړو وړو چې بیا د نبي علیه صلات وسلام سره د مشابه کېدلو کوشش وکړو چې خاص په ځان کې هغه اعمال راولو کوم چې پیغمبر علیه صلات وسلام کول. نو ابو عبدالرحمن رحمه الله وایي چې د پیغمبر علیه السلام د دغه ښکلاو په ذکر کولو کې یوه لویه فایده هم دا د تقلید او د متابعت ده چې خلک په دغه لاره د خپل ځان دپاره مسیر او تګلاره او مذهب وګرځوي. محترم اورېدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د بدني ښکلاو د پیغمبر علیه السلام به په راروانو حصو کې واورئ. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.